السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن وزیري، بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې نمبران یا شمېرې هایډ کړو، پټې کړو. که څه هم که چېرته تاسو په خپل موبایل کې داسې نمبرې یا داسې شمېرې لرئ چې نه غواړئ هغه شمېرې یا نمبر تاسو نه بل څوک ونه ګوري، او غواړئ دغه شمېرې یا نمبران په خپل موبایل کې هایډ کړئ چې هیڅوک یې تاسو نه ونه ګوري. که څه هم شاید تاسو په دې ویریږئ چې زموږ موبایل خو هر څوک راخلي، وایي موبایل دې راکړه چاته زنګ پې وهم، نو په دې خاطر تاسو نه هغه نمبران یا شمېرې ونه ګوري او تاسو سره په خپل موبایل کې یو ځای کې پټې وي او هیڅوک ونه شي کړای چې هغه شمېرو ته لاسرسی ولري. نو موږ څنګه کولی شو چې هغه شمېرې یا نمبران په خپل موبایل کې پټ کړو، هایډ کړو. تاسو ته ډېره اسانه او خوندوره طریقه درښایم. نو په ویډیو درته پیل کوم، مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په ډېره درنه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو، دې لپاره تاسو د یو اپلیکیشن ضرورت دی. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی، او فیسبوک پیج کې به تاسو د ویډیو نه پورته یو لاندې لینک میلاو شي، په هغه لینک کلیک کوئ، دغه اپلیکیشن درته ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دا به راخلاص کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړ نو اول وخت تاسو نه دلته یو پین کوډ غواړي. دلته به تاسو یو څلور انچه خپل یو پین کوډ ورته جوړ کړئ، هغه به انټر کړئ تر څو دلته یو لاک ور ولګېږي. نو دلته به تاسو ورته څلور انچه پین کوډ جوړ کړئ تر څو دغه بل وخت لپاره پین کوډ واخلي. زه یو کوډ ورته جوړوم. کله چې لومړی یو ځل کوډ ورکړ، دوباره به دغه کوډ بیا هم ډایل کړئ تر څو دغه کوډ کنفرم شي. ګورئ، د کنفرم لپاره به دا کوډ ورکړئ. کله مو چې دا کوډ ورکړ او دلته به تاسو په یس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې یس باندې کلیک وکړئ، یو دلته راځي پین لاک سیټینګ، په دې کې تاسو کوډ بدلولی چینج کولی شئ، او دلته تاسو ته راځي مینیج کنټاکټ، په دغه اپشن به کلیک وکړئ، او دلته تاسو ته راځي کنټاکټ لیست. په خپل موبایل کوم شمېر چې تاسو لرئ په هغه به کلیک وکړئ، او دلته به تاسو خپل موبایل ټولې شمېرې راسي. لاندې پرمیشن غواړئ هغه به تاسو ورکړئ. نو کله مو چې لږ شیبه به انتظار وکړئ تر څو ستاسو د موبایل ټولې شمېرې راخلاصې شي. کوم نمبر چې تاسو غواړئ هغه هایډ کړئ، دلته پورته چې اپشن ښکاري په دغه کلیک وکړئ، او هر یو نمبر چې تاسو وغواړئ هغه دلته پکې تاسو هایډ کولی شئ. مثال په ډول ما یو هغه سلیکټ کړ، غواړم دغه هم سلیکټ کړم او بل دغه هم. هر څومره نمبر چې تاسو غواړئ هایډ کړئ هغه تاسو پکې انتخابولی شئ، او پورته تاسو ته یو دغه اپشن راځي اټو سکور، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ، او دغه بیا په یس باندې کلیک وکړئ، او دغه شمېرې به ستاسو پرفیکټ سکور فلټر ته هاټ شي، او دغه شمېرې به ستاسو په موبایل کې پټې شي. کله چې تاسو غواړئ دغه شمېرې بیرته چک او زنګ چاته وکړئ، یا هم بیرته ورته میسیج وکړئ یا زنګ وکړئ، دلته په سکور کنټاکټ باندې به کلیک وکړئ، او دلته هغه شمېرې راځي چې تاسو هایډ کړي دي. سمپل په هغه شمېره باندې کلیک وکړئ، او دلته تاسو ته کال راځي، کال هم ورته کولی شئ، سیمس ورته کولی شئ، او بیرته تاسو لکه هغه لیست څخه هم ویستلی شئ. موږ څنګه دغه اوس لیست څخه ویستلی شو، په دغه طریقه تاسو ویستلی شئ. که غواړئ ګورئ په دغه اپشن کلیک وکړئ، او پورته تاسو ته دغه اپشن راځي، په دغه چې کله کلیک وکړئ نو دغه بیرته د هایډ اپشن څخه وځي، ستاسو موبایل کنټاکټ لیست بیا زیاتېږي. نو که چېرته تاسو غواړئ زنګ ورته وکړئ، سمپل په دغه اپشن کلیک وکړئ، او کال اپشن ښکاري په کال باندې به کلیک وکړئ، نو دا سیده ځي ستاسو د موبایل سیده ځي ستاسو د موبایل ډایل فیډ ته، ولته اوس تاسو په ډېره احاطۍ سره ورته خپل ټلیفون یا زنګ کولی شئ. نو ملګرو، دا وه ویډیو، په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، او دغه ویډیو له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.